د چارواکو په خبره چې په دې برخه کې د اړونده ادارو هڅې او فعالیتونه ګړندي دي او تر هغې به دا مبارزه جاري ساتل کیږي تر څو چې د یادې ناوړه پدیدې کچه صفر ته رسېدلې نه وي. مسؤلین زیاتوي د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ده، نو پر همدې اساس په دې برخه کې په جدیت او قاطعیت ګامونه اخیستل کیږي. د نشه یي موادو نه ډډه وکړي او په دې مورد موږ خورا پلان نیولی دی چې انشاءالله هر څوک چې دغه کار کوي موږ به د قانون منګولو ته سپارو او محاکم به انشاءالله په کلو زندان ورکوي تر څو دغه شي نه ډډه وکړي او په آینده کې هم چې دغه خلک او دغه ځوانان تر څو تعلیم ته او تجارت او کاروبار ته آماده شي. د تیر کال د 1402 کال د پیل تر اخره پورې تقریبا 294 قضیې مبررسي کړي دي. د دې په تور باندې مو 341 نفر مجنونین ونیولي دي او عدلي قضایي ارګانو ته معرفي کړي دي. هیره د نوي چې په ترلاسه شویو مخدراتو توکو کې 440 لیټره شراب، 124 کیلوګرامه چرس، 7 کیلوګرامه شیشه، 3492 په تعداد تابلیتکا، 4598 په شمېر بېلابېل ډوله نشه یي ګولۍ شاملې دي چې په عام محضر کې حریق شول او دغه راز یو باب د مواد مخدر شیشه پروسس کارخونه هم کشف او له منځه وړل شوي.